السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ سي افغان باور. نن موږ تاسو د بولیش او د بیریش ریکټنګل په اړه خبرې کوو چې بولیش ریکټنګل همداشان بیریش ریکټنګل په چټپټونو کې څنګه جوړیږي. کله چې موږ تاسو فکر وکړو موږ تاسو هر وخت په ټرین کې وینو چې بازار پاس خواته ځي بیرته شي کوي لاندې خواته یو حرکت کوي فول باک کوي. دغه فول باک کې موږ تاسو ته زیاتره وخت دغسې یو چی جوړوي دغسې یو چارټ جوړوي. دې څخه وروسته موږ ته بیرته چیرې کوي پاس خواته قیمت راکوي. دغسې یو حرکت دی. ګوره که چېرته فکر وکړو بازار هیڅکله په مستقیم ډول دغسې نه ځي چې یو کینډل یې جوړه کړه دغسې جوړه کړه بیرته پاس دغسې تر اخره پورې په یو کینډل باندې لاړ شي. دغه په بعض ځایو کې چې سپایک ورته وایي دغه په اړه به انشاءالله موږ تاسو ویډیو جوړو چې سپایک څه ته ویل کېږي. کله چې موږ تاسو په بازار کې سپایک ولرو نو دغسې په یو کینډل سره چې کې بازار ډېر قوي ځي. خو کله چې موږ تاسو عادي کینډل ولرو په بازار کې عادي حرکتونه ولرو په دغه کې موږ تاسو د بیریش او د بولیش ریکټنګل شکلونه ګورو چې په بازار کې په چارټ کې موږ تاسو ته جوړیږي. دا موږ تاسو ته چی ښایي په بولیش کې چی راته ښایي او په بیریش کې موږ تاسو ته چی ښایي د ریکټنګل. راځو دغه ځای څخه چې کې بازار حرکت کوي دغسې حرکت کوي دغه ځای ته رسیږي نو بازار چې دی لږ استراحت ته یا بولیش طرف ته یا بیریش طرف ته مشکل نه لري لږ استراحت کوي. استراحت څه معنی بازار دلته بایران چې دي د بازار څخه وځي هغه څوک چې غټه پیسې لري یا غټ بانکونه دي هغه د بازار څخه وځي بازار همدغسې پرېږدي. خو دلته دوی چې لري سیلران مقصد یا بایران دلته دوی چې لري آرډرونه لري آرډرونه یې بلاک کړي دي. هغه واړه بانکونه هغه واړه ټریډران لکه موږ او تاسې نشو کولی چې دغه ځایونه چې کړو مات کړو لاندې خواته حرکت وکړي. نو دا بازار چې کېږي دغه بازار یو رینج جوړوي. کله چې بازار رینج جوړ کړي 8 ساعته یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې هغه په چارټ ټایم فریم سره مربوطه خبره ده چې په کوم ټایم فریم کې ریکټنګل جوړیږي یا بولیش یا بیریش. کله چې موږ تاسو ته دغه ریکټنګل جوړ شي نو د 12 ساعتونو یو ورځ یا 8 ساعتونو 4 ساعتو وروسته موږ تاسو ته چې کېږي بیرته بازار پاس خواته ماتېږي. دغه ځای چې دی دغه ځای موږ تاسو ته پاس خواته ماتېږي. خو مخکې له ماتېدو موږ تاسو څنګه پوه شو چې دغه بازار چې دی پاس خواته ځي پاس خواته حرکت کوي. داسې نه چې موږ تاسو په دغه ځای کې بای پرېږدو دغه ځای کې بای پرېږدو. کله دغه ځای کې بریک وشي نو تر دې ځایه پورې قیمت لاړ شي موږ تاسو ته یو پر دوه یو پر یو پر نیم دغسې موږ تاسو ته چې راکړي ګټه راکړي. اصلا کې دغه بازارونه چې کله ریکټنګل جوړیږي یا بولیش خواته یا بیریش خواته دغه ځای کې حرکتونه چې ډېر قوي حرکتونه وي ځکه په دغه ځای کې زیات شی شوی وي بازار کې پیسه جمع شوي وي یا سیل خواته یا بای خواته. ځکه دلته چې دی قیمت رسیږي بای خواته زور کوي کله چې بای خواته قیمت رسیږي سیل خوا طرف ته زور کوي لاندې خواته زور کوي. بازار سیلران نیسي بیا قیمت چې دی پاس خواته بایران نیسي بیا بازار سیلران نیسي. دا حتی په هفتو بازار چې وي همدغسې په رینج کې پاتې کېږي او کله چې ماتېږي بازار ډېر قوي حرکت کوي. راځو دغه به موږ تاسو په چټ پټن کې همداشان سیل خواته بازار پاس خوا نه راځي. بازار ما مخکې مو وویل چې سیلران داسې نه کوي سیلران بازار راشي دلته یو کینډل باندې مستقیما یوه کرښه جوړه شي لاندې خواته حرکت راشي. نه بازار راځي دغه ځای پورې سیلران د بازار څخه وځي دغه ځای کې شي کې نور آرډرونه بلاکوي. کله چې بازار دغه ځای ته ورسیږي نور آرډرونه دلته بلاک شوي وي هغه فعال چې بازار بیرته لاندې خواته رسي. دغسې چې کې بازار دلته مقاومت کوي سپورټ او ریزسټنس جوړوي. کله چې بازار رینج جوړ شو دې څخه وروسته موږ ته له تیر بازار څخه معلومیږي بازار دغه ځای څخه راغلی دلته چې کې مقاومت او حمایت مقاومت جوړیږي او پیسه جمع کېږي څخه وروسته بازار ټول لاندې خواته حرکت کوي. دغه چې شو دغه زموږ د بولیش ریکټنګل او د بیریش ریکټنګل نه مایندسیټ ذهنیت جوړول شو. اوس راځو دغه موږ تاسو په چارټ کې ښیو چې په چارټ کې موږ تاسو ته چیرته جوړ شوی دی. اوس که چیرته فکر وکړو دغه ده یو سطح ګوره دلته جوړ شوی دی بازار لاندې خوا نه راغلی دی دلته ګوره بل چارټ پټرن دی انشاءالله دې په اړه به موږ تاسو خبرې کوو. دغه چې دی د بیرغ یا د فلاګ پټرن ورته وایي بولیش. دلته بازار راځي دلته دغسې چې کې بازار ګوره ولې بازار دغسې حرکت دلته نه کوي. ګوره بازار دغسې چې کړی دی یو ټرینډ لاین ټرینډ یې جوړ کړی بیریش. دلته بازار تر دې خوا پورې راځي دغه ځای څخه موږ تاسو چې کې بازار پاس خواته ځي دغه ځای نه ماتېږي ان تر دې ځایه پورې. بیا دلته وګوره دغه ځای کې هېڅ فرق نشته خو دلته چې دی یو ټرینډ دلته چې وګورو بازار د لوور های او د لوور لوپو ډیزاین یعنې په ټرینډ باندې چې کړی لاندې روان کړی دې ته موږ تاسو کانال هم ویلی شو. انشاءالله د کانال په اړه به موږ تاسو چې کوو ویډیو کوو چې کانال څنګه دی او څه ته ویل کېږي. نو اوس ته وګوره دلته بازار لاندې خواته راغلی بیرته پاس خواته مات شوی دی. اوس دلته وګوره دلته بازار چې کړی سپورټ او ریزسټنس جوړ کړی بیرته پاس خواته مات شو.
د دغه مایند سیټ او د دغه مایند سیټ دواړه یو دي، هیڅ فرق نه لري، خو دغه فرق لري چې دلته بازار چې دی په رینج کې روان دی، دلته بازار په ټرینډ کې روان دی. اصل کې موږ تاسو که چېرته مخکینی بازار ته وګورو، مخکینی بازار د دې ځای څخه څه شوی دی، دغسې مخکینی بازار دې ځای څخه دغسې څه کړی، حرکت کړی. ګورئ بازار ډېر ښه معلوم دی، دغسې حرکت کړی. نه وروسته موږ تاسو ته څه کړی، یو بل په ټرینډ کې یو بل ټرینډ جوړ کړی، چې وکړي چې هغه ټریډران چې څوک نوي دي هغه په غلط کې یا په وغولوي. اوس موږ تاسو ګورو دلته وګوره، دلته څه شوی دی، بازار لاندې خواته راغلی دی، دلته دغه ځای کې چې دی لاندې کومه لیکویډیټي دلته موجوده ده، دغه چی کړي ده، نه ده نیولې. دا چې نه ده نیولې، بازار راغلی دلته، چې دلته بازار راغلی، یو کینډل سره ده بله شنه ده. ته موږ تاسو مخکې د کینډلو په اړه ویلي وو، کله چې موږ تاسو چارټ پټنې شروع کولې په هغه کې په لومړی ویډیو هیډ او شولډر کې موږ تاسو ویلي وو چې څه دي، په دغه کې انګلف پین بار کینډلې دي. دلته موږ تاسو ته انګلف کینډل په دغه ځای کې جوړه کړې ده. اوس که دلته فکر وشي، دلته یو بل سپورټ هم جوړ کړی دی، سپورټ او ریزسټنس، دغسې یو بل سپورټ او ریزسټنس یې جوړ کړی. خو دا چې په واړه ټایم فریم کې موږ تاسو کولی شو دې نه استفاده وکړو. دلته بازار دغه ځای کې ماتېږي، یو کینډل یې جوړه کړه تاییدي ده، بله کینډل کې چې د بازار په اسود حرکت کوي. دا چې دی په واړه کینډل کې موږ تاسو دې انالایز وشو. خو په هر صورت دلته موږ تاسو ته بله کینډل جوړه شوې، بل چارټ پیټرن جوړ شوی، انشاءالله دې په اړه به خبرې کوو. خو راځو اوس دغه ځای ته. اوس دغه ځای ته کله چې بازار پاس خواته راغلی دی، دلته موږ تاسو ته سپورټ او ریزسټنس جوړ کړی، سپورټ ریزسټنس. خو داسې نه ده چې بازار دومره حرکت کوي چې موږ تاسو ته په هر کینډل کې یو پر دوه ګټه راکړي، نه، دلته به موږ تاسو انتظار کوو. ما مخکې درته وویل چې دلته بایران چې دي خپل آرډرونه دلته بلاک کړي. زه د بایرانو آرډرونه درته وښیم. دلته موږ تاسو ته د بایرانو چې دي آرډرونه بلاک شوي دي. زیاتره خلک دې ته آرډر فلو هم وایي، هغه په نورو ستراتیژیو کې دي، زه خپله دې په اړه معلومات نه لرم، خو دغه چې دا چې دي آرډرونه بلاک کړي. دلته چې کله آرډرونه بلاک شي، دلته بازار راځي، دلته بایرانو خپل کوم حرکت چې دی ترسره کړو، دلته چې دي بازارونه څه شوي دي، بلاک شوي، پیسې آرډرونه بلاک شوي دي. دلته اوس چې سیلران څومره کوشش وکړي دا ځای نشي ماتولی، نو څه کوي، کله چې ګوره 1 ساعت 2 ساعته 3 4 حتی تر 2 ورځې پورې دلته چې روان دی، بازار رینج روان دی. په دغه ځای کې بایران سیلران د کوم چې واړه نفر دي، یعنې واړه ټریډران دي، 200 300 زر 1 لک 2 لکه 1 میلیون ډالر ټریډ کوي، دلته چې کېږي خپله پیسه داخلوي. یا دغه ځای کې سیل ته داخلوي چې بازار پاس خواته حرکت شوی دی، بازار به لاندې رسي. یا دغه خوا کې چې ته داخلوي بای ته داخلوي، بای ته خو مخکې چې شوي ده، پیسه داخله شوې ده. او بله سمارټ مني چې ده، دلته سمارټ مني دلته انتظار کوي. کوم ځای ته انتظار کوي؟ اصلا کې سمارټ مني نه مقصد موږ او تاسو سمارټ مني، اوس هغه ته سمارټ مني نه ښیم چې و دلته سمارټ مني څه کوي. راځو دلته سمارټ مني کله چې دغه لیکویډیټي وانه غوښتله په دغه ځای کې کینډل جوړیږي، دلته دغه ځای نه چې کې سمارټ مني انټري کوي. اوس په واړه ټایم فریم کې څنګه انالایز کیږي، بېله موضوع ده چې په واړه ټایم فریم کې زه باید څنګه دغه ځای پیدا کړم. په واړه ټایم فریم کې پیدا کیږي، د دې لیکویډیټي لاندې چې کې خپله لیکویډیټي د بازار چې کوي، چې ګوره 3/1 سټاپ لاس د دې لیکویډیټي لاندې اچوي. وګوره دغسې 1/3 1/4 چې کېږي بازار جوړوي، خو 1/2 به یې وښیم، دې ته وایي سمارټ مني. اوس که چېرته بعض خلک ووایي چې سپورټ نه وروسته موږ تاسو کولی شو چې کله سپورټ کې تاییدي راکړي، موږ تاسو ځو دلته په دغه ځای کې بازار ته 1/2 قیمت لګوو، دلته هم کېږي 1/2، خو زیاتره وخت کې دغسې کېږي. ګوره دغه ځای نه بازار راغلی، دلته لګېدلی، په دغه ځای کې زیاتره خلک د بازار څخه خارجېږي، یا راځي کله چې قیمت دې ځای ته ورسېږي، سټاپ پاس خواته وړي، بېرته راځي بازار دلته لګېږي، بازار سټاپ لاس کېږي، اصلا کې هغه کومه ګټه چې دوی ته ورکوي، هغه ګټه یې چې کېږي ختمېږي. نو موږ تاسو باید هر وخت د سمارټ مني سره یو هغه خلک چې زیاته پیسه لري، بازار ټول کنټرولوي، رینج کوي، یا همداشان ټرینډ ته یې اړوي، دغه سره موږ تاسو باید یو ځای حرکت وکړو. خو دغه ځای کې چې موږ تاسو بولیش ریټینګ لرو، دغه نه موږ تاسو باید ذهنیت دغه وي، داسې نه چې زه اوس دلته هر یو کینډل ګورم بای ته ځم، دغه ځای کې هم بای اخلم، دغه ځای کې بای اخلم، داسې نه کوو. موږ تاسو راځو لومړی دغه ځای کې چې جوړ شوی سپورټ جوړ شوی، بازار راغلی، سپورټ جوړ شوی، بېرته ګوره دغه های نه دی نیولی چې پاس خوا کې های کې کینډل باند شي، نه دی نیولی. نو دلته بازار کې موږ تاسو سیل نه نیسو، ځکه د دغې کوچني حرکت دپاره موږ تاسو دومره غټ حرکت چې کوو د لاسه ورکوو. دغه ځای کې موږ تاسو سیل نه نیسو، بازار ته وخت ورکوو، صبر کوو. دلته چې کله بازار راورسېږي، موږ تاسو د دې کینډل څخه وروسته موږ تاسو چې کوو بازار ته باید داخلي کړو، 1/2 1/3 ګټه راکوي، دې ته ویل کېږي چې سمارټ مني.
نو په دغه پرایس اکشن کې د بولیش ریکټینګل موږ تاسو هر وخت لپاره باید دغه مقصد وي چې بازار د لاندې خوا نه راغلی دی، دلته اوس بازار چې کوي دلته پیسه جمع کوي، پیسه داخلوي، که سیلران دي که بایران دي دلته راځي، څخه وروسته بازار په هغه خوا ځي چې کوم خواته چې وشي یا بایران کوي شي یا سیلران. خو په ریکټینګل بولیش یا بیریش کې هغه دی چې د کوم ځای څخه مخکینی حرکت شوی همغه کوي دي. لکه اوس په بیریش کې هم راځو، بیریش کې ګورو بازار څه مو د ټول په بولیش کې دی. نو بیریش زیاتره وګوره دلته جوړ شوی دی بیریش، دلته چې دی موږ تاسو ته بیریش بازار ګوره د لاندې خوا نه راځي، هم دلته دی، دوه دانې جوړ شوي دي، دلته هم جوړ دی. اوس ګوره دلته لیکویډیټي اخیستي، پاس خواته حرکت کړی، بیرته پاس خواته خلک چې کوي بای اخلي چې ګوره د ځای نه حرکت کړی بیرته پاس خواته ځي، دلته چې شوی بازار بل رینج جوړ شوی دی، ای رینج څخه وروسته لاندې خواته راځي. اوس دغه ځای کې تاسو ته لږ پیچلی کېږي، تاسو نه پوهېږئ، دغه ځای کې به درته وښایم. ګوره دغه ټول چې دي دغه ټول دا ټول رینج دی، ګوره مخکې ټرینډ روان دی، دلته موږ تاسو ته رینج جوړېږي. اوس که دلته فکر وکړئ دلته موږ تاسو ته بل رینج هم جوړ شوی، ما مخکې هم ویلي وو چې دغه ډاون فلاګ دی. ما درته وویل داسې نه ده چې دغه کې موږ تاسو باید هر وخت سیل واخلو، نه داسې نه ده چې هر وخت باید موږ تاسو یا سیل واخلو یا بای طرف ته یې بای واخلو، نه، موږ تاسو په هغه صورت کې ګوره دلته موږ تاسو ته رینج جوړ شوی، دلته لیکویډیټي اخیستي، دلته اډر بلاک ته مخکې به بازار ته باید موږ تاسو ټول وګورو ورته چې بازار کې چې روان دي چې کېږي، مخکې چې مخکینی بازار ته چې ونه ګورو راتلونکی بازار موږ تاسو نشو تحلیلولی، هېڅکله نه تحلیلیږي. نو دلته اوس راځو موږ تاسو اوس دغه ګورو، اوس دغه ګوره بازار راغلی دی، پاس باندې راغلی دی قیمت، دغسې بازار راغلی، دلته چې کړی بازار دلته رینج جوړ کړی، وګوره دلته رینج جوړ شوی دی، وروسته بیرته چې شوی لاندې خواته، ګوره دې ته ویل کېږي چې دغه ځای ته دې ځای ته ویل کېږي چې رینج یې موږ تاسو ته جوړ کړو، دې ساحې ته بیریش ریکټینګل ویل کېږي. ریکټینګل اصلا کې مستطیل ته ویل کېږي چې پښتو کې وګورو مستطیل، یعنی هغه مستطیل چې په بیریش ټرینډ کې جوړېږي دغه مستطیل. اوس وګوره کله دلته موږ تاسو ته بازار دغسې جوړېږي په هر حالت کې، اوس داسې نه کوم چې زه دلته هم سیل اخلم، دلته هم سیل اخلم، دلته سیل اخلم، خو موږ تاسو دلته باید په تیس پسې وګرځو، په سیل پسې. کله چې دغسې بازار ګورو پاس خواته بازار چې کېږي فیک بریک آوټ کوي، فیک بریک آوټ کې دلته موږ تاسو ته لیکویډیټي اخلي، دلته موږ تاسو ته اډر بلاک ته اډر بلاک ټچ کوي. دغه بازار ته چې موږ تاسو ته شاته وګورو، وګوره دغه ځای کې ډېر په کوچني حرکت سره چې شوی دی، دلته وګوره ډېر کوچنی فرق یې کړی. اوس که 1500 کینډل دقیقو ته لاړ شو، 1500 کې حتما چې کېږي معلومیږي، ګوره دغه دی 15 دقیقو کې موږ تاسو ته اډر بلاک دغه دی. اوس بیرته راځو یو ساعته ته، ګوره ټچ شوی دی، تاسو پسې وګورئ، دې کې ما مخکې هم تحلیل کړی چې کوم ځای ته بازار چې کېږي لاندې راځي. اوس موږ تاسو ګورو بازار چې شوی دی، بازار پاس خوا کې لیکویډیټي اخیستې ده، دلته بیریش ریکټینګل جوړ شوی دی، نه وروسته بازار کوم خواته حرکت کړی لاندې خواته. اوس حرکت ته وګوره څومره کوي حرکت ته، که چېرته موږ تاسو یو پر دوه اخلو دغه ځای کې موږ تاسو انټری وکړو، یا بیخي دغه ځای کې کله چې بازار مات شي بیرته راغلو دلته انټری وکړو، بیخي غټ یو پر بیخي یو پر وباندې راکوي، خو نه موږ تاسو یو دوه غواړو، بس یو پر دوه عادي دلته چې درکوي تاسو ته یو پر دوه ریس پر ریورډ. دلته وګوره په هر ځای کې پیدا کېږي، په هر ځای کې چې پیدا کېږي موږ ته بیریش او بولیش ریکټینګل پیدا کېږي. ګوره بازار لاندې خواته حرکت کړی، مات شوی، لاندې خواته چې شوی دی حرکت لاړ. اوس دلته وګوره اوس په غټ ټایم فریم کې بیل دی، په واړه ټایم فریم کې بیل معلومېږي. اوس که چېرې دغه زه 200 ته واړوم، وګوره 200 کې بازار لاندې خواته راغلی دی، دلته موږ تاسو ته چې دی بازار دغسې ریکټینګل جوړ کړی، بیریش ریکټینګل یې جوړ کړی، بازار راغلی بیریش ریکټینګل یې جوړ کړی، سپورټ او ريزسټنس یې په دې ساحه کې راته جوړ کړی دی، نه وروسته ماتېږي، بازار کوم خواته ځي لاندې خواته، دلته بل جوړېږي، دلته بیا موږ ته چې جوړېږي بل چټ پټرن جوړېږي، نه وروسته موږ تاسو ته بل جوړېږي. دا ګوره د ټول چټ پټرن دي، موږ تاسو د چټ پټرن نه به مخکې مو وویل، فقط مقصد دغه دی چې یو هغه کوم ذهنیت دی موږ تاسو ته هغه جوړېږي چې یاره بازار دې خواته شاید حرکت وکړي، ځکه چې موږ تاسو ته په دغه ساحه کې دغه چټ پټرن جوړه شوې، لکه دلته وګوره همداشانته دلته وګوره بازار کې راځي لاندې خواته راځي ګوره جګ قیمت هېڅ نیسي، چې جګ قیمت نه نیسي بازار به چې کړي اخر به لاندې راسي. بیا دلته وګوره یو ریکټینګل جوړېږي بیرته بازار لاندې راسي، بیا وګوره دلته یو بولیش ریکټینګل جوړېږي، دغه دی لاندې نه بازار ځي، پاس خواته بازار ځي، سپورټ ريزسټنس
پاس خواته چې کې یو سپایک وي، بیا بیرته بازار راځي دلته دوه دانې جوړېږي، بیا بازار راځي دلته وګورئ دلته موږ تاسو ته بیا بل څه جوړېږي، هغه به انشاءالله موږ تاسو ووایو. دغسې موږ تاسو ته یو بل چت پټرن جوړېږي دغسې. کله چې دغه ماتېږي بیا بازار کوم ځای ته حرکت کوي، ماتېږي بیرته دغه ځای کې اف وي جي لري اډ بلاک لري، دلته ریټیسټ کوي، بازار کوم ځای ته حرکت کوي. دغه چې دي دغه ټول چت پټرن دي. چت پټرن هیډ اینډ شولډر، ډبل ټاپ، تریپل ټاپ ان درې واټه ټاپ یا سپورټ یا ریزिस्टेंस جوړ کړي. دا کوم چت پټرن چې موږ تاسو نن ویلې دته ویل کېږي چې بولیش ریکټنګل او بیریش ریکټنګل. دغه باندې تاسو کار وکړئ. دغه چت پټرن چې دي ډېر مهم دي. کله څوک پرې سیکشن وایي، پرې سیکشن کې چت پټرن بیخي د هغه د ملا تیر دی، هغه ستون دی، اصلي کار چې د چت پټرن کې مربوط دی. موږ تاسو ته چت پټرن دغسې نه کوي چې موږ تاسو ته مستقیما ګټه راکوي، نه موږ تاسو ته ذهنیت جوړوي. لکه لیکویډیټي موږ تاسو ته څه نه کوي، په زیاتره وخت چې په زیاتره ځای کې موږ تاسو لیکویډیټي وګورو، لیکویډیټي اخلي، خو هغه چې موږ تاسو کوم نظر د لیکویډیټي ته دی هغه کار په همغه ډول نه کوي. بازار راځي هلته لیکویډیټي واخلي، بیرته بازار په کوم خوا چې موږ تاسو فکر کوو چې پاس خواته به لاړ شي، بازار راځي په بل خوا ځي. خو موږ تاسو د لیکویډیټي نه مقصد چې دی کله چې قیمت د تیر قیمت لیکویډیټي اخلي بازار دغه خواته ځي، دغه موږ تاسو چې دی نظر دی. دغسې د چت پټرن نه موږ تاسو دغسې نظر دی، همداسې د اف وي جي نه موږ تاسو دغسې یو نظر دی، یو ذهنیت جوړو ورله. ذهنیت دغسې جوړو چې بازار دغسې جوړ شي، په دغه ساحه کې دغسې وشي، موږ تاسو هر وخت ټیټ ترین قیمت، کله چې قیمت ټیټ خواته راځي موږ تاسو بیه اخلو یا سیل اخلو، یا چې جګ ترین قیمت ته ځي موږ تاسو سیل اخلو. دغه ته ویل کېږي چې هغه موږ تاسو د چت پټرن نه ذهنیت. نو دغه وه د بولیش او بیریش ریکټنګل درس چت پټرن. نو خدای دې وکړي چې تاسو څه شی ورنه زده کړئ، دغه باندې تاسو په چارټ کې کار وکړئ، په لایف اکاونټ کې، په ټریډینګ ویو کې، په ژوندۍ بڼه په هغه کې دغه ځایونه په معلوم کړئ. لکه اوس دلته چې بازار حرکت کوي، ما دغه نظر دی چې کله بازار دغه ځای ته رسېږي 3980 قیمت ته رسېږي، زه سیل اخلم. اول نه ځان ته چې دی مایند سیټ جوړ کړی، یو ذهنیت جوړ کړی. ځکه اوس بعضې به وایي چې نه دلته لیکویډیټي نه ده اخیستې، پاس خواته ځي، بعضې څه بعضې څه، خو زما فکر دغه دی شاید زه دلته لاړ شم سټاپ شم، بله موضوع ده. سټاپ کېږي کله زه ټي پي اخلم باید زه سټاپ هم شم. خو چې دی موږ تاسو دغه باندې باید کار وکړو. په لایف اکاونټ کې کار مه کوئ، په ټریډینګ کې کار پرې وکړئ، زده یې کړئ. که چېرته تاسو ته فایده درکړه په راتلونکي کې د دې څخه استفاده وکړئ. که چېرته کومه ګټه تاسو ورنه وانخیسته پرېږدئ، هېڅ مشکل نه لري. نو دغه وایي موږ تاسو درس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. انشاءالله موږ تاسو په راتلونکي کې نور چت پټرنو په اړه همداشان هغه درسونه چې موږ تاسو ته په ریسکورس کې پاتې دي هغه په اړه موږ تاسو چې کوو درسونه جوړوو، ویډیوګانې به جوړوو. نو په خدای مو سپارلي، ښه وخت ولرئ، ښې شېبې.